السلام علیکم ګران خو دوستانو په دې لښ تاسو به راته روغ جوړ خوشاله وای ګران ملګرو زم سید الله اعظم زلبیا تاسو لپاره دی وینې ویډیو سره راغلی یم ملګرو که چېرته تاسو پیج ان پبلیش شوی وي تاسو ته فیسبوک یو سټرایک درکړی د کوم سټرایک کې غلطۍ په وجه تاسو پیج چې دی ان پبلیش شوی وي څنګه یې پبلیش کولی شو دوستانو دغه ډېره اهمه ویډیو ده ستاسو لپاره په دې اړه ما ډېر سرچ وکړو اخیر مې ځان نتیجه ترلاسه کړه دوستانو ډېر وخت کېږي زما خپل پیج چې کوم دی هغه هم ان پبلیش شوی دی 15000 فالوورز لري تاسو په سکرین باندې ښکاري دغه زما خپل پیج و چې د یوې کوچنۍ غلطۍ په وجه زما څخه هغه وشو د هغې په وجه زما پیج ان پبلیش شو او ډېره موده ورته انتظار یم پبلیش کېږي نه دوستان مننه لري تاسو طریقه درښایم چې آیا موږ دغه پیج پبلیش کولی شو که نه لومړی درته ښایم دوستانو تاسو ته په سکرین باندې یو انځور ښکاري دغه د برهان انځور چې کوم دی دغه د فیسبوک د کمیونټي یا د پالیسۍ خلاف انځور دی یو چا رانه کمنټ کې پوښتنه وکړه چې دغه انځور ولیږه چې آی ډي خرابوي پروفایل باندې لګوم ما اتوماتیک دغه په مغه پیج کې په کمنټ کې دغه انځور ولیږي کله چې انځور ولیږه کمنټ یو ځل ورسېد وروسته ډیلیټ شو اتوماتیک څنګه چې ډیلیټ شو بیا هم فیسبوک بند کړ چې بیا مې راخلاصوه ما ته فیسبوک وارنینګ راکړه په زما په اکاونټ باندې وارنینګ و پوسټ مې کوه پوسټ یې 3 ورځې نه بند کړی و لایو سټریمینګ یې 10 ورځې بند کړی و او همدارنګه اډورټایزر یې 9 ورځې لپاره بند کړی و او چې پیج ته راغلم ما پیج مې ان پبلیش شوی و دوستانو که دې ته ورته تاسو یو کوچنۍ غلطي په فیسبوک کې وکړئ د فیسبوک د کمیونټي د پالیسۍ کوم خلاف کار په خپل فیسبوک پروفایل کې وکړئ یو چاته کمنټ کې غلط شی ورولېږئ یو چاته کنځا وکړئ لوس یې داسې انځورونه ورولېږئ داسې جسد عکس ورولېږئ چې هغه زخمي شوی وي دغسې وي او دې ته ورته نور داسې خراب انځورونه که چېرته تاسو ته په فیسبوک اپلوډ کړئ یا په چاته په کمنټ کې ورولېږئ تاسو ته اتوماتیک فیسبوک یو سټرایک درکوي لومړی شی تاسو ته یو وارنینګ درکړي چې تاسو فیسبوک په پیج کوالټي په زیړ رنګ کې شي هغې دومره ستونزه نشته خو که سور رنګ ته واوښته ستاسو فیسبوک پیج ان پبلیش شو کله چې دوستانو فیسبوک پیج ان پبلیش شي ستونزه څه ده دوستانو کله چې تاسو فیسبوک پیج ان پبلیش نو تاسو ویډیو چې دا نور د ویډیو کې نه راځي یعنی تاسو فیسبوک ویډیو مخکې نه ځي وایرل کېږي نه څومره چې تاسو فیسبوک کوم کسان چې تاسو فیسبوک پیج لایک کړئ فالو کړئ صرف هغو ته به ښکاري نورو ته به نه ښکاري نو دوستانو دغه ډیره اهمه ستونزه ده ستاسو فالوورز به نه زیاتېږي ځای پر ځای به ولاړ لایک مو نه زیاتېږي ځای پر ځای به ولاړ وي څوک چې ستاسو پیج سرچ کوي په سرچ کې به که مستقیما لومړی خو به ستاسو پیج په سرچ کې نه راځي که مستقیما ستاسو پیج لینک له لارې څوک راشي یا د یو ویډیو لینک له لارې راشي بیا خو به ورته ښکاري البته چې فالو کړی نه وي تاسو ته به نه ورته راځي داسې زر نور پیجونه به مخکې راځي خو که تاسو فیسبوک پیج پبلیش شو بیا درته په لومړي سرچ کې هم ورته راځي ویډیوګانې نورو ته ښکاري په هر ځای کې ورته ښکاري نو ستاسو ویډیو ملګري شیر کولی هم نشي چې شیر کې هغه کسان نشي لیدلی چې تاسو فیسبوک پیج یې فالو کړی نه وي هغو ته نه ښکارېږي هلته دغه ډېره غټه ستونزه ده دوستانو په نن ویډیو کې تاسو ته طریقه درښایم یو لینک دی هغه باندې به تاسو کلیک کوئ یو اپیل به موږ فیسبوک ته کوو چې زموږ فیسبوک پیج چې دی هغه ان پبلیش شوی دی نو موږ ته دغه فیسبوک پیج پبلیش کړه داسې مستقیمه طریقه نشته چې موږ یې پبلیش کړو کله چې موږ ورته اپیل وکړو شاید فیسبوک یې پبلیش کړي بیرته خو پبلیش کول یو څه وخت نیسي یعنی مستقیما نه کیږي کله چې تاسو فیسبوک پیج ان پبلیش شو نو شاید 2 میاشتې کې پبلیش کې شاید 15 میاشتې وخت ونیسي 3 میاشتې ونیسي یا تر دې لا ډېر هم زما پیج تقریبا تر 1 میاشتې هم لا ډېر وخت وته تر اوسه پورې پبلیش شوی نه دی نو ما غوښتل په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم ډېرو کسانو غوښتنه کوله په دې اړه ما تاسو ته ویډیو جوړ کړه نو راځم درته اپیل کولو طریقه درښایم نو دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې کروم براوزر به راخلاص کړئ کله چې دوستانو کروم براوزر راخلاص کړ نو دلته به دوستانو تاسو کروم براوزر کې فیسبوک راخلاص کړئ او تاسو د هر نه وی چې په دې کې باید تاسو د مخه خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ وي کله چې فیسبوک آی ډي لاګین کړه وروسته به راشئ په دغه پورته فیسبوک کوم لینک چې دی پر دغه لینک به تاسو کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسو دغه ایډیټ اپشن چې کوم راځي ګورئ د کونج کې د ایډیټ اپشن راځي په دغه ایډیټ اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ او دغه لینک څخه به د ایم چې کوم دی دغه ایم ډیلیټ کړئ د ایم به ډیلیټ کړئ دلته به تاسو ویب ولیکئ کله مو چې ویب ولیکه په گو یا سرچ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله مو دوستانو پر دغه باندې کلیک وکړ نو دلته دوستانو په دې دریو ټکو به تاسو ورته کلیک وکړئ او دغه به ډیسکټاپ سایت کوم خانه چې دا به ټیک مارک کړئ
کله مو چې دغه ټیک مارک کړه دوستانو البته دغه لینک چې کوم دی ویب ته نه دی وختي اوس بیا هم کوشش کوم دلته به دغه تاسو ویب ته واړوئ کله مو چې ویب ته واړوه نو ستاسو فیسبوک به په یو بل ډول صفحه کې راخلاص شي نو دا ډول صفحه کې ستاسو فیسبوک راخلاصیږي دوستانو دلته به تاسو دغه یور پیجز په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ ګورئ دوستانو دلته زموږ پیج چې کوم دی هغه فلحال ان پبلش شوی دی زه تاسو ته درښایم ګورئ د پیج خلاصوم دوستانو په دې برخه کې تاسو ته ځینې اپشن راځي په دې کې تاسو ته یو اپشن دی پیج کوالټي کله چې تاسو دوستانو په پیج کوالټي باندې کلیک وکړئ ګورئ دوستانو پیج اډرس کې ستاسو پیج چې دی هغه په خطر کې دی یعنې ان پبلش دی نو دلته تاسو ته ښکاري چې په دې نیټه تاسو کوم پوسټ کړی د هغې له وجې تاسو پیج چې دی ان پبلش شوی دی دلته دوستانو تاسو د خپل پیج څخه یو سکرین شاټ واخلئ ګورئ دوستانو تاسو به یو سکرین شاټ واخلئ په دې شکل سره کله مو چې دوستانو دغه سکرین شاټ د خپل پیج څخه واخیست نو را به شئ دوستانو بیرته تاسو به زه یو لینک درکوم په هغه لینک به تاسو مستقیما لاړ شئ نو تاسو به دوستانو راشئ خپل موبایل کې زه تاسو د سامسونګ نوټ خلاصوم په دې کې یوه طریقه درته ښایم ګورئ دوستانو دلته تاسو ته یو هغه درکوم دغه لیکنه ګورئ دوستانو دغه لیکنه چې کومه ده دوستانو دغه به تاسو کاپي کوئ د دې ځای څخه به داسې تاسو دغه کاپي کوئ په دې شکل تاسو ډسکرپشن کې اچوم نو چې څنګه ډسکرپشن څخه لیکنه کولی شئ هغې اړه مو ویډیو درته جوړه کړې ده زما چینل کې لینک شته هغه هم وګورئ نو په دغه طریقه تاسو به دغه کاپي کوئ کله دوستانو چې دغه مو کاپي کړه را به شئ په دغه ځای کې به تاسو د خپل پیج نوم ولیکئ دغه لاندې خانه کې دلته به تاسو د خپل پیج نوم ورته ولیکئ زه د خپل پیج نوم لیکم تاسو به هم دلته د خپل پیج نوم ولیکئ کله مو چې د خپل پیج نوم ولیکه دلته به تاسو د خپل پیج لینک پیسټ کړئ لینک څنګه راخلو د خپل پیج څخه را به شئ فیسبوک ته کله چې تاسو فیسبوک ته راغلی په دې دریو خطونو به ورته کلیک وکړئ او خپل پیج ته به راشئ کله چې تاسو خپل پیج ته راغلی نو دلته به دوستان تاسو راشئ په دغه پورته دغه اپشن چې کوم دی په دغه داسې سکرول کړئ دې خواته په مور اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې مور اپشن کلیک کړئ لاندې رسېدل تاسو ته کافي پیج لینک په دغه اپشن به کلیک کړئ دغه لینک به کافي شي او بیرته به تاسو دلته راشئ نو دغلته به تاسو دغه ځای دا به پیسټ یو آر ایل دغه باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو دغه لینک پیسټ کړئ کله مو دوستانو دغه لینک هم دلته پیسټ کړل را به شئ لاندې دلته تاسو ته ریګارډز اپشن راځي دې لاندې به تاسو دلته دغه کلیر کوئ دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ د کوم آی ډي باندې چې تاسو نوم جوړ کړی دی په کوم آی ډي کې چې تاسو پیج جوړ کړی دی هغه آی ډي نوم به ولیکئ که تاسو مثال نوم نشئ لیکلی خیر د خپل پیج نوم ولیکئ ستونزه نشته زه د خپل آی ډي نوم لیکم دلته تاسو چې کله نوم ولیکه دوستانو تاسو به دلته اوس راشئ دغه لیکنه به د دې ځای نه داسې کافي کوئ ګورئ دوستانو دغسې به تاسو کافي کوئ تر دغه ځایه پورې کله چې تاسو دغه کافي کړه نو را به شئ دوستانو بیرته په دغه لینک به اوس تاسو کلیک وکړئ دغه لینک باندې به تاسو لاړ شئ کله مو دوستانو دغه لینک باندې کلیک کړه دغه لینک به تاسو په کروم براوزر کې راخلاص کړئ ځکه کروم براوزر کې تاسو مخکې خپل آی ډي راخلاصه کړې وه کله مو دوستانو دغه دلته راخلاص کړ تاسو ته دغسې یو صفحه راخلاصېږي ګورئ دغسې تاسو به دلته به د ایشو اپشن چې کوم آی وانټ ټو ریپورټ ان ایشو ویت پیج په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ دلته تاسو ته سبجیکټ کوم راځي دوستانو دلته سبجیکټ به تاسو داسې ورته ولیکئ چې مای پیج ګورئ دوستانو my page has been unpublished نو دغه به تاسو ورته ولیکئ او لاندې راشئ دغه ډسکرپشن چې کوم دی په دغه کې به تاسو دغه مکمله لیکنه چې ما درکړې وه هغه به تاسو پیسټ کړئ کله مو چې پیسټ کړه په دغه شکل سره او لاندې به راشئ دغه لاندې اپشن سکرین شاټ غواړئ تاسو به د خپل پیج څخه سکرین شاټ واخلئ یا هم د یو سکرین شاټ به راواخلئ د خپل پیج سکرین شاټ نو دلته به تاسو دغه زه سکرین شاټ ورته راخلم سکرین شاټ اپشن باندې د خپل پیج سکرین شاټ یا کوم هغه سکرین شاټ تاسو راخستی وي زما پیج ان پبلش شوی دی هغه سکرین شاټ به تاسو ورته واخلئ او په سینډ اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ نو دوستانو د لږ انتظار کوو تر څو دغه سینډ شي دا دوستانو زموږ ریپورټ چې کوم دی هغه فیسبوک ادارې ته وشو
نو تاسو به تر 24 ساعته پورې یا هم تر دې لا زیات انتظار کوئ تر څو تاسو د خپل ریپورټ ځواب درکړي. نو په دغه طریقه تاسو ورته اپیل وکړئ، یو ریپورټ ورته وکړئ. کله مو چې ریپورټ ورته وکړئ فیسبوک تاسو ته یو وخت نه وخت ځواب درکوي چې تاسو فیسبوک پیج پبلیش شو یا نه شو پبلیش. نو دوستانو دا اوس موږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه، ښه وختونه مو ښه شي، ولرئ.